دوستانو د یو مسلمان په حیثیت باندې زموږ د ایمان دی چې په اسلام کې د هیڅ یو سیز حکم بغیر د سوجنه او بے ضرورته نه دی ورکړل شوی، بلکې هر حکم چې په اسلام کې ورکړل شوی دی نو د هغې تر شا د الله تعالی یو ډیر لوی حکمت او راز پروت دی. په قرآن کریم کې که الله تعالی انسانانو ته د ځمکې په سر باندې د پیدا کیدونکي هر حلال او حرام په اړه باندې حکم فرمایلی دی، نو هلته د یو ځناور نه د خوړو منې هم فرمایلی ده او هغه حرام ګڼلی دی چې دغه ځناور نوم خنزیر دی. په سوشل میډیا باندې اکثر په لیدلو کې راغلی دی چې د لیبرل او سیکولر طبقې سره لرونکي خلک په مسلمانانو باندې ټوکې او مذاق کوي د دې له امله چې وایي چې خنزیر الله تعالی پیدا کړی دی، نو تاسو ولې وایي چې هغه حرام دی، او وایي چې که الله تعالی دا حرام کول غوښتل نو بیا یې دا ولې پیدا کړی دی. سوال رښتیا هم ډیر دلچسپ دی او د الله تعالی په فضل او کرم سره د خان کلیک د چینل د اړخ نه به د دې سوال داسې جواب ورکړل شي چې په اوریدو سره به ستاسو ایمان تازه شي. دوستانو د دې سوال د جواب پیدا کولو لپاره د ټولو نه مخکې موږ ته دا کتل پکار دي چې الله تعالی د دې ځناور په اړه په قرآن مجید کې څه فرمایلی دي. د سورت بقرې په 103 آیات کې د الله تعالی د ارشاد مفهوم دی چې الله تعالی فرمایي که د الله تعالی د اړخ نه په تاسو باندې څه پابندي ده نو هغه دا ده چې مردار مخورئ، د وینې نه او د سور د غوښې نه پرهیز وکړئ او داسې هیڅ څیز مخورئ چې په هغې باندې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا نوم اخیستل شوی وي. او همدغسې په سورة الانعام کې په آیات نمبر 145 کې د الله تعالی د ارشاد مفهوم دی چې ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې کومه وحی په ما راغلی ده نو په هغې کې داسې هیڅ څیز نشته چې په خوړونکي باندې حرام وي بغیر د دې نه چې هغه مردار وي یا بهیدلې وینه وي او یا د خنزیر غوښه وي، ځکه چې دغه ناپاک دي. دوستانو په دې دواړو آیاتونو کې د خنزیر د غوښې د حراموالي بیان شوی دی، خو که د دې دواړو آیاتونو په مفهوم باندې غور وشي نو دا معلومیږي چې د خنزیر غوښه ځکه حرامه ده چې هغه ناپاک دی. اوس که موږ وګورو نو یو چیلې یا ګډه چې الله تعالی حلال کړي دي او انسان د هغې غوښه خوړلی شي، خو دا چیلې یا ګډه هم هغه وخت حرامېږي کله چې په دې باندې د حلالېدو په وخت کې د الله تعالی نه علاوه د بل چا نوم واخیستی شي او یا دا په خپل مرګ باندې مړه شي، نو د مرګ نه وروسته هم دا مرداره شوه او د دې خوراک د انسان لپاره ممنوع دی او دا حرامه ده. خو د دې نه علاوه که موږ وګورو نو د خنزیر غوښه په ذاتي او مستقل طور باندې حرامه ده. اوس راځو د دې سوال اړخ ته چې که خنزیر فی النفس حرام دی او د هغې غوښه حرامه ده نو بیا الله تعالی هغه ولې پیدا کو او د الله تعالی څه مقصد و. دوستانو خنزیر یو داسې ځناور دی چې هغه هر قسم ګندګي او ناپاک شیان خوري او د دې سره سره هر قسم واړه ځناور او نور مردار خوراکونه هم کوي، حتی چې خنزیر داسې خراب ځناور دی چې هغه د خپلې جوړې ګندګي هم خوري. په حقیقت کې دا د ځمکې نه د ګندګۍ او د ناپاکۍ صفا کولو لپاره یو ځناور دی او د دې مثال داسې دی لکه دا چې د ځمکې لپاره یو صفاکار وي. د الله تعالی په قدرت سره دا په خپل جسم کې ډیر خطرناک ویروسونه او مرضونه برداشت کوي، خو که همدا جراثیم انسان ته منتقل شي نو هغه یې نشي برداشت کولی. الله تعالی په موږ باندې ډیر زیات رحم کړی دی چې زموږ لپاره پاک او صفا څیزونه حلال کړي دي او هغه ناپاک شیان چې هغه د انسان لپاره مضر دي هغه یې زموږ لپاره حرام کړي دي. نن په زرګونو کاله وروسته میډیکل ساینس د دې خبرې هم اعتراف کړی دی چې د خنزیر غوښه د انسان لپاره ډیره زیاته خطرناکه ده او د انسان لپاره مضره ده. خو که موږ ته میډیکل ساینس هم دا خبره نه کوله نو زموږ د ایمان تقاضا همدا ده چې موږ د الله تعالی په ارشاداتو باندې عمل وکړو او چې زموږ رب دا حرام ګڼلی دی نو موږ ته هیڅکله هم نه دي پکار چې د دې خوراک وکړو. قدرمنو دوستانو دا وې هغه خبرې چې د دې سوال په ځواب کې علما فرمایي، خو د خان کلیک ټیم هم دا کوشش وکړو چې د دې سوال ځواب خپلو اوریدونکو او لیدونکو ته ورسوي. له همدغسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ خان کلیک .com هم وګورئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.